وکله چې انسان په دې قبر کې دفن کړی شي دا قبر ته وی یا ویلک یا ابن آدم ما غرک به هلاک شي ابن آدم ته په چا په ما دوکه کړی اما حذرتني تمانه نیری دلې زه د یوازیوالي کورم زه د چنجو کورم زه د غربت کورم همدارنګه زه د تیرو کورم ته زمانه نیری دلې پروا دې نه کوله دیو جنو دا قبر زم ته یوځای کوي زم ولور هغه چې مؤمني نو لګي زور ولور کې به ته پرېلې او چې کله مجرمي هغه له سخت زور ولور کوي سخت زور ولور کوي هدا موجه چا دا ویل چې دا زم مؤمنانو ته په دې باندې ور کوي هر انسان لا چې دا مور اصل کې د ازمکه ژوند تاسو اورنۍ مور ده منا خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ازمک مور ده مور اصل بنیاد ژوند د ازمکه نه ده دې نه پیدا ای الله تعالی ازمک اول خلقت چې ذکر کین خاوره دې نه پیدا شي وای کله چې دا انسان قبر ته ورشي نو دا مور چې بچی د سفر نه بعد نه راشي نو مور له غاړه ور کوي ازمکم د خپل بچی له غاړه ور کوي چې تزمانه اوس پوری جداوي اوس واپس ما ترانه نو غاړه ور کوي بیا غاړه په قسمه کله چې مور د بچی نه رضای نو غاړه چې ولور کوي د شفقت غاړه ولور کوي شفقت او چې کله ته خپاینو د هغه غاړه د غصې نو کله چې بد عمل انسانو هغه چې دا غاړه ورکړه دا به د عذاب غاړه سخت غاړه دا د غصې غاړه ایو روایت کې د عائشہ زانها د اشاره راغلي د سند په لحاظ باندې کمزور ده عائشہ زانها نبی سلام تیل اې د الله نبی خو ته چې ماته د قبر د سوال جواب والا منکر او نکیر متعلق کوم خبره وکړي داغه اوازونو متعلق خبره وکړي او د قبر د زمي متعلق چې کوم خبره وکړه اې د الله نبی دې خبرو څخه بالکل ما زړه لوته ده یو شي سمه زړه نه لګي اگر hebat نو باندې راغله نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته ویلا اے عائشہ وې دا आवाज د منکر او نکیر کم اوازونه چې په قبر کې مؤمن د پاره چې کله نه کماله باندې داغه आवाज په دې سي لګي کې لکه سترګو کې چرانجت څنګه واچي قسمت رانجا چاو هغه ستر کې لګي معمولی هغه ټیم کې معمولی باندې کې ترخی شي لیکن انسان ته تکلیف نه ورکوي ودا قصیدا د ملائکه سوال جواب به لګي او هر چې زمما دا ودا زمي مثال د سیده د مؤمن د پاره لکه یو ماشوم دی هغه په سر باندې درد دی امور را پاتې کی دا سر ول په دمه دمه زور کوي شفقت د وجه ودا قصیدا د زمکه زم دا د مؤمن د پاره په دقه اعتبار باندې ده اسمکه مور دا غاړه ولا ورکا او هر چې بدعمل او کافری داغه د پاره د اسمکه زم دسی لکه اگې دی د کانی لاندې راوستله چې اگې د کانی لاندې راوستله هغه چقنا کیږي هغه زری زری کوي د قصیده انساني په قبر کې بل شي څه دی غزم دی زما غزم په موږ تاسو را روان نه اول وحشت قبر بیا دا غي سره دا غي زما دک زم د پاره الله تعالی مونږ ته تیاری پکار رها ولتنظر نفس ما قدمت لغد انسان دی وګوري سبا ته چلےګما دغه ظلمت کې په دی واځي والي کې مونږ ته څه پیدا کړ په دې قبر د مرګ په سختو کې مونږ کم شی مونږ ته پیدا راکړي دا غي تعارف اوس پکار دی تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده الله تعالی دې وخت معرفت وکا جتا په سختي کې به الله پیژنې کدی وخت کې موږ الله رضا کو په دغه قبر کې به موږ خوشاله او که په دې وخت کې الله ونه پیژندل داغه سره تعلق ونه ساتلو بیا په دغه ځین کې خپه وي الله دې حالتونه موږ ته آسان کی او زح